السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په دیس کې ټاپک سټاپ کړو. صحیح ده چې کله موږ یو پروډکټ هانټینګ کوو نو موږ به څو چیزونو ته ګورو. بزنس ماډل ته به ګورو چې آیا موږ کوم بزنس ماډل په امازون کې کوو. په امازون کې درې مشهور بزنس ماډل دي. یو پرایویټ لیبل دی، یو هولسیل بزنس ماډل دی او یو ډراپ شیپینګ دی. دا کم بزنس ماډل چې کوم دي د باندې سره ما ډیټیل ویډیو شیر کړی، خو دا بیا هم را روان دي. دا هر یو موږ خو پوره په ډیټیل سره ایکسپلین کوو. موږ اوس دې ځای ته رالو چې پروډکټ کیټګري پورې موږ رالو. دا چیزونه موږ ځکه ایکسپلین کوو چې دا چیزونه کله موږ ته پته وي نو بیا به موږ مخکې نیکسټ سټیپ اخیستی شو چې آیا موږ کوم بزنس ماډل ته ځو، کوم مارکیټ کې به کار کوو او کوم چیزونو ته به ګورو د یو پروډکټ. نو موږ نن کیټګري ته رالو. نو تاسو به یاد ساتئ چې کله تاسو پروډکټ خرڅوئ نو د هغه لپاره موږ پروډکټ هانټینګ کوو. یو پروډکټ موږ ګورو چې آیا دا پروډکټ دی دا څومره خرڅېږي، دا خرڅېدی شي په کوم مارکیټ کې خرڅېدی شي، څومره ریټ دی، څومره خلک یې اخلي، څومره نه اخلي، څومره پرایس دی، څومره سایز دی، څومره ویټ دی، بی اس آر څه دی او ریټینګ او ریویوز یې څومره دي. اوس نیکسټ خبره دا ده موږ به کیټګري ته ګورو. کیټګري مطلب دا دی چې د امازون خپل ګروپس جوړ کړي. اوس په دې ګروپس کې یو ګیټډ دي یو انګیټډ دي. بعض داسې پروډکټ دي چې هغه موږ ډایرکټ په امازون کې خرڅولی شو، بعض داسې پروډکټ دي چې هغه موږ نشو خرڅولی ډایرکټ. اوس به تاسو سوچ کوئ چې دا کم پروډکټ دي چې کم موږ ډایرکټ خرڅولی شو، کم ډایرکټ نشو خرڅولی. نو د دې لپاره عامو خلکو ته هم پته نه لګي. دا امازون په خپله ورکړي چې دا پروډکټ چې کوم دی دا تاسو ډایرکټ خرڅولی شئ او دا ډایرکټ نشئ خرڅولی. زه به تاسو هغه ځای ته بوځم چې هغه څنګه راوړي. تاسو به ټول په خپله راوړئ. هغه ټول چیزونه به ون بای ون تاسو یو په خپله باندې وګورئ، په خپله به سټډي کوئ. نو زه به تاسو ته چې کوم ریسټرکټډ ډي ریسټرکټډ مطلب چې په کوم باندې پابندي ده هغه د تاسو خرڅوئ نو هغې دپاره ستاسو نه امازون سرټیفیکیټس غواړي، د هغه دپاره ایکسټرا ریکوایرمنټس غواړي، څه ریکوایرمنټ غواړي. نو چې هغه کیټګري کله تاسو لیست کوئ د هغې باره کې تاسو ریسرچ وکړئ چې دا کیټګري ده دا څنګه زه لیست کولی شم، د دې لپاره څه ریکوایرمنټ امازون غواړي، کم ډاکومنټس غواړي، هغه به تاسو امازون ته جمع کوئ. نو هغه کیټګري به تاسو ته کولاو کې ستاسو پروډکټ به پکې لیست شي. اوس دا مطلب نه دی چې تاسو ریسټرکټډ کیټګري واورئ چې دا کیټګري خو امازون موږ ته اجازت نه راکوي. صحیح ده، دا ګیټډ کیټګري دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه موږ پرېږدو، په هغه کې موږ ته اپرچونیټیز ولې څه وایي. هغه ډېر خلک پرېږدي چې کوم وي هغه دپاره موږ خلک خواري نه کوي. هغه وایي چې یاره بس څه به د دې دپاره اجازت راخلو. په هغه کې د هغه اجازت دپاره دومره خواري نه وي، خو ډایرکټ تاسو نشئ لیست کولی. بس د هغه دپاره ضروري ریکوایرمنټ چې کوم وي هغه تاسو ورکولی شئ. بل چې کله ستاسو اکاونټ نه وي نو امازون ځینې کیټګري تاسو ته نه درکوي. چې کله ستاسو پروډکټ وچلېږي، اکاونټ وچلېږي، اکاونټ په رننګ کې راشي، ریویوز او ریټینګ پې راشي او تاسو په مختلف پروډکټ خرڅ کوئ نو هغه کې بعض کیټګري کې بیا ستاسو نه امازون سرټیفیکیټس هم نه غواړي، هغه تاسو ته ډایرکټ اوپن کوي. تاسو په هغه کې هم سیل کولی شئ. نو تاسو به یو دې باندې یاد ساتئ چې کله اکاونټ نه وي بعض پروډکټ پکې تاسو نشئ خرڅولی. او دا دې مطلب هم نه دی چې د ګرانې طریقې ښه اسانې طریقې سره تاسو هغه کولاولی شئ ځان ته. صرف زه تاسو هغه ځای ته بوځم. تاسو بلته څنګه راځئ؟ تاسو به راشئ امازون ویب سایټ ته. دا د امازون ویب سایټ دی. که تاسو هر څه ته راشئ، کوم مارکیټ ته هم راشئ، کوم ځای هم کولاوي، تاسو چې کوم مارکیټ ته هم راشئ، کوم پلیس ته هم راشئ، کوم ځای ته هم راشئ، صرف به امازون ویب سایټ اوپن کړئ. تاسو چې کله امازون ویب سایټ اوپن کړئ تاسو به اخیره ته راشئ. داسې به راشئ چې کله تاسو دلته راشئ، دلته لیکلی دی سیل پروډکټس آن امازون. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته لیکلی میک منی ود اس، د دې د لاندې چې کوم فرست نمبر لینک دی په دې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو دا اوپن کړئ ستاسو سره به دا پیج کولاو شي. دا پیج چې تاسو سره کولاو شي که ستاسو په امازون کې اکاونټ وي که نه، دا صرف تاسو سمپل دا زر واړه دا ستاسو سره راوړي. تاسو به دې سټارټ ته راشئ. سټارټ کې چې کوم دی تاسو به دلته اولنی اپشن نه په دې دویم باندې کلیک وکړئ. چې کله سیکنډ نمبر تاسو کولاو کې تاسو به داسې لږ لاندې راشئ. چې کله تاسو دلته راشئ دلته لیکلی پروډکټ کیټګریز. پروډکټ کیټګریز مطلب د پروډکټ ګروپونه، د پروډکټ چې کوم امازون ګروپس جوړ کړي، کم پروډکټ په کومه کیټګري کې اچلي. د کیټګري مطلب دا دی خپل ګروپونه یې جوړ کړي، خپل ټیمونه یې جوړ کړي. صحیح ده، هر یو پروډکټ په ځان له یو کیټګري کې اچلي چې دا د کور پروډکټ دی، دا د ماشومانو سره ریلیټډ دی، دا د هیلث سره ریلیټډ دی، دا د کچن سره ریلیټډ دی. مختلف پروډکټس نه خپل ګروپس جوړ کړي. اوس ګورئ چې کله تاسو راشئ دلته به تاسو ګورئ کیټګري وداوټ ریسټرکشنز. هغه کیټګري نه هغه ګروپونه چې کوم موږ د امازون د اجازت نه بغیر خرڅولی شو، ډایرکټ یې موږ خرڅولی شو، هغه ته اجازت ته ضرورت نه وي. نو تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ یو خو به تاسو سره شو کېږي، که نه دلته تاسو شو کولی شئ. تاسو اوس وګورئ دا د هرې کیټګري نوم دی چې دا تاسو ډایرکټ خرڅولی شئ. بیا تاسو ته د هغې چې کوم ډیټیل دی هغه هم ورکړي. بیا تاسو ته چې دا تاسو په نیو کې هم خرڅولی شئ، په یوز کې هم خرڅولی شئ، هر یو ته یې مخې ته لیکلي. تاسو به دا ټول
دا شان چک کوي چې کوم کټګوري دي چې هغه تاسو د اجازت نه بغیر ډایرکټ خرڅولی شئ. اوس دلته بل دی کټګوریز with restrictions. د دې مطلب دا دی چې هغه ګروپونه هغه کټګریانې چې هغه کې موږ ته اجازت پکاري هغه ریسټریکټډ دی. ریسټریکټډ مطلب دا دی پابندي ده پې. نو هغې دپاره به موږ امیزون ته لیست کریټ کوو. نو هغې به موږ ته وایي چې تاسو دا ډاکومنټس جمع کوئ دا چیزونه جمع کوئ. هغه به ورته موږ جمع کړو. دا کټګري خپله پالیسي ده چې تاسو یې ځان ته کولاوئ. بل ما تاسو چې بعض تاسو اکاونټ کله لږ زوړ شي استعمال شي بیا تاسو په خپله هم بعض چیزونه کولاویږي. تاسو به په دې کلیک وکړئ. نو تاسو سره دلته رالی اول د سره الکوهل رالی. صحیح ده. تاسو ته پته لګي دا سنسیټیو چیزونه دي. صحیح ده. او موږ د مسلمانانو دپاره خو دا ټیک هم نه دي چې موږ یې خرڅ کړو. بیا تاسو دلته کتی شئ دلته مختلف کټګریز دي. صحیح ده. دا تاسو کتی هم شئ. صحیح ده. نو مطلب مې دا دی چې دې کې هیڅ څه ته ضرورت نه چې زه تاسو ته اوس چې څو کټګریز ولیکم چې دا ګیټډ دي او دا نان ګیټډ دي نو تاسو به ځکه مس ګایډ کېږي چې ما به تاسو ته لیکلي تاسو به هغه وایي چې بس دې کې دا دي. تاسو په خپله دلته وګورئ دا امیزون اپډیټ کوي. کله پکې یو لرې کړي کله پکې یو شامل کړي. دلته تاسو وګورئ په خپله. صحیح ده. بل د هغې ټول هر څه تاسو کتی شئ تاسو اوپن کوئ. بل تاسو د دې ټول ډیټیل امیزون درکړي چې دا ګیټډ کټګري ده دا ریسټریکټډ کټګري ده. ریسټریکټډ مطلب دا دی چې کوم وداوټ ریسټریکشن موږ خرڅولی شو هغې هم تاسو ته درکړي دي او چې کوم ریسټریکټډ دي هغې هم در سره درکړي. نو دا به تاسو ته کلیر شوي. تاسو به دا ویډیو واپس وګورئ چې دلته زه څنګه رالم. تاسو به دا په خپله اوپن کړئ. ستاسو اکاونټ کې امیزون کې یا کنی تاسو دلته راتلی شئ. اوس موږ منتلی سرچز خبره کوو چې آیا یو پروډکټ منتلی څومره سرچ کیږي. یو پروډکټ دی دا د میاشتې څومره خلک ګوري. اخیستو خبره نه کوم ګوري څومره خلک پکې دلچسپ دی. مطلب 1000 خلک یې ګوري 2000 خلک یې ګوري 10000 خلک یې ګوري که 1 لک خلک یې ګوري. نو موږ به د یو پروډکټ دې ته ګورو چې آیا دا پروډکټ څومره خلک ګوري. موږ به چې کله د پروډکټ هنټینګ کوو نو دې چیز ته به پکې ګورو. موږ به دا څنګه معلومو د دې مختلف ټولز دي په هغه به دا موږ معلوم کړو. منتلی سیلز دي چې دا پروډکټ چې کوم دی دا د میاشتې څومره خرڅېږي. موږ به پکې دې خبرې ته هم ګورو یو پروډکټ د میاشتې څومره خرڅېږي. نو تاسو به دې خبرې ته پکې ګورئ. نو بیا تاسو ته په دې باندې ما یو ایکسټینشن چې کوم دی پری ایکسټینشن ویډیو مې ول ریکارډ کړی خو چې کله هم تاسو سره اپلوډ شي نو بیا به تاسو هغه ویډیو وګورئ. نو منتلی سیل به پکې تاسو ته کلیر شي چې یو پروډکټ د میاشتې څومره خرڅېږي. پری ایکسټینشن دی په هغې معلومیږي. هغه به سره پری ایکسټینشن کې شیر شي. صحیح ویډیو چې کله موږ په امیزون کې یو پروډکټ لیست کوو نو امیزون هغه پروډکټ ته یو نمبر ورکوي. صحیح ده. هغه د هندسو او د انګلیش ته الفابیټس نه راجوړي. صحیح ده. او د په سټارټ کې بي راځي نو ایسن یو نمبر وي. امیزون هر یو پروډکټ ته یو خپل ایسن ورکوي چې تاسو کله ایز ا ورچوال اسسټنټ کار کوئ تاسو به د پروډکټ امیزون سټینډرډ آئیډینټیفیکیشن نمبر د ځان سره سیو کوئ. تاسو به هغه کس ته ورکوئ چې کله هغه تاسو خبره مکمل هغې سره فاینل شي. مطلب دا دی چې د امیزون سټینډرډ آئیډینټیفیکیشن نمبر د امیزون کې د هر پروډکټ یو خپل نمبر وي. لکه څنګه چې ستاسو په قومي کارډ باندې یو ستاسو یو یونیک نمبر وي چې هغه ستاسو هر څه شناخت ظاهروي. صحیح ده. یا ستاسو څنګه د موبایل یو یونیک نمبر وي هغه صرف ستاسو سره در سره یا ستاسو په قومي کارډ باندې کوم نمبر وي. نو امیزون کې چې موږ کله پروډکټ لیست کوو نو امیزون هر پروډکټ ته یو خپل ایسن نمبر ورکوي. اوس بي ایس آر نمبر چې کوم دی هغه د هر کټګري دپاره نو په هر کټګري چې کوم دی په هغه کې مختلف نمبر دي. صحیح ده. بي ایس آر کې به تاسو ځان نه کنفیوز کوئ په هغه کټګري وایز او دا هر یو پروډکټ ته امیزون ځان له یو نمبر ورکوي. نو موږ ایسن نمبر چې کوم دی دا به د ځان سره نوٹ کوو. د ایسن نمبر نه موږ تر هغه پروډکټ ډایرکټ راوړو. صحیح ده. چې کله تاسو یو ایسن کاپي کوئ هغه تاسو سرچ کوئ ځان سره سیو کوئ ډایرکټ ستاسو سره هغه پروډکټ بیا راځي. اوس ایسن نمبر چې کوم دی دا به چېرته ګورو. تاسو ته ما ټولز کړي پرې ایکسټینشنز په هغې کې تاسو ته ما ویلي چې بعض ټول تاسو انسټال کړئ ایسن نمبر تاسو سره ډایرکټ په ټاپ کې شو کېږي. خو په امیزون کې چې کله پروډکټ ته ایسن نمبر لیکل شوی هغه به موږ چېرته ګورو نو هلته ګورئ تاسو. دا یو پروډکټ دی. صحیح ده. واپس موږ ټاپ ته لاړ شو تاسو پرې پوه شئ. دا یو پروډکټ دی. د دې پروډکټ زه لاست نو دلته لیکلي پروډکټ انفارمیشن. د پروډکټ انفارمیشن کې موږ سره څه شي ایسن نمبر وي. دا دی ایسن نمبر. تاسو ته څه نه پته لګي د ایسن نمبر د بي نه سټارټ شوی او دا دې کې ټول لس ډیجټس. صحیح ده. مطلب دا دی چې د نمبر هم پکې اوس ګوره دلته لیکلی دی B00. صحیح ده. نو بي پکې انګلیش الفابیټ رالی او دوه پکې انسی رالی بیا ان دی. بیا چې په دې کې کم الفابیټس لیکل شوي ټول پکې غټ لیکل شوي لکه بیم پکې غټ دی علم پکې غټ دی دا ټول الفابیټس پکې غټ لیکل شوي. صحیح ده. نو مطلب دا دی چې دا ایسن نمبر دی. دا د امیزون هر یو پروډکټ خپل نمبر ورکوي هغې ته وایي امیزون
سټینډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر مطلب د هغه پروډکټ موږ د خپل ایسن نه پیژنو کاغه ایسن موږ ته چرته ضرورت موږ یې چرته ګورو نو ایسن به موږ کاپی کوو هغه سیو کو د تاسو سره د هغې د بی اس آر د هغې د کیټګري د هیڅ هم ضرورت نه چې تاسو ته ایسن معلومي صحیح ده تاسو به د پروډکټ ایسن د ځان سره سیو کوئ دا پروډکټ به تاسو سره ډایرکټ بیا راځي صحیح ده نو دغه خبره شوه صحیح شو نو موږ راغلو د ایسن نمبر پورې بیا چې کوم نیکسټ کوم بیسک ضروري چیزونه دي هغه به بیا مخکې په نیکسټ لیکچر کې موږ ریکارډ کوو صحیح ده